نو دا ګوره دا لکه د نارنج ونې دي د مالټو ونې دي نو دې خواته ګوره دا یعنې هغه میوې چې په ننګرهار او مشرقي زون کې کېږي دلته تاسې لري بشره دغه چې ده امرود دی د دوم فصل دی یو فصل خلاصېږي شپږ پایې لري چې دوه پایې د ایل پی جي یا د ګازو دي او همداسې څلور پایې ترڅنګ یې تیل ډیزل او 92 او A80 ماشاءالله شپږ پایې لري شپږ پایې لري او شپږ کسان به هم ورته موظف وي شپږ کسان او ماشاءالله دا دوی خپله وټاکي دا خو نصارت ټاکي بیا په ښاروالۍ کې یو کمیسیون ده د هغې خوا نه تصدیق کېږي د دې ټانکونو ته نرخ کېږي سر ورته وشکاوه بیا به نو ما پسې کېلا کې چې دې سړي ته واجب کړی وم بسم الله الرحمن الرحیم د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم خوشحاله یم چې زه تواب خپل صاحب او زلیا یو راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې یم قدرمنو دوستانو له نیکه مرغه تواب اباځی راغلی ده د لغمان او د یعنې د سرخکان ساحې نه تر د روټې پورې دا د پکي لاس موقعیت کې د نوي حسین خیل پمپ سټیشن په نوم باندې یو ډېره ښایسته او منظرداره ښار ما پیدا کړی چې دلته ټول سهولتونه او امکانات خپلو مشتریانو ته یعنې خپلو لیدونکو ته دلته برابر کړي دا د ډېر خوشحالي زیری ده ما په څه شي په دې کې زه درېدلی یم چې ستړی شوم ډېر مزل مې وکړو تقریبا 2 ساعته مزل مې وکړو نو په مزل کې باید سړی ورته فری وکړي ډېر خطر سترګې لږ پټې پټې راباندې سوي د ټانک د هغه نه دغه فروشګانه یا سټور نه به لیدنه وکړو چې دلته دوی خپلو مېلمنو ته دغه خلک چې رفت و آمد په همدغه مسیر کې کوي لاین د ډریورانو مسافرینو ته کوم اسانتیاوې سهولتونه برابر کړي دي دا به ټول سره وګورو نو هغه دوستانو هېوادوالو نه هم ډېره مننه کومه چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې خوند او مینې سره وګوري زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي شیر کړي خپلو هېوادوالو سره مینه ډېره مننه نو د تاسې وخت نه نیسم راځئ ما سره اوسئ قدرمنو دوستانو دا هغه سټور ده چې ما تاسو ته تشریح کړي نو ماشاءالله چې په سټور کې ټول امکانات دي ګوره دا داسې سټور ده لکه زموږ په کابل ښار کې چې په هغه لوکسو هغو ته ځي هغه سټي سنټر ورته وایي چې ورته وایي دلته هماغه سهولتونه برابر شوي دي نو دا فکر وکړئ چې لغمان او ننګرهار ورځ په ورځ په ترقي حالت کې ده د دوی ترقي خو ډېره جګه ده خو دا یعنې جګه هغه ده السلام علیکم ورحمة الله کیا کریمي صاحب زه به کریمي باندې تا کوم یادوم کریمي صاحب دا راته وایي چې په دغه اوله برخه دی یعنې د اول بلاک دی کوم توکي دی اول بلاک دغه هدف نه ده دا به مخکې سي لازه سپري ماشاءالله 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 وطني زیتونونه ګوره قدرمنو دوستانو داسې شامپوګانې دي چې په افغانستان کې به یعنې چې پیدا شي دوی سره به یعنې په د فرانسې شامپوګانې دي فرانسې کم شامپو غواړي ان شاء الله او بدل شامپو بری نه ودلته نه خپ د بدلو کار نه کوي نه بالکل ډېر ښه نور بشي ان شاء الله داسې جنسونه دي سره سودا رقیقونه دي
او توش پیپر دی لاندر توش پیپر او وینه دا دی دغه لارې کې ضرورت دي سر رنګونه دي نو انشاءالله چې مشتری څه غواړي هغه ضرورت دی د لغمان شریفه خلک به یعنی که ضرورت یې که نه د مرکز نه که نه مرکز نه به دلته کولی شي د څه خرید لپاره به راشي راشي دلته مشتریان او دغه ماشوم دی چې کېږي لارې او بېشکه والا وړکی دوکاندار قدرمنو دوستانو دا د مشر هغه دا زوی ده که نه نوم یې چې ده ریاست یا سره دا پیپسیانې ډېره مه خوره ښه وروره په اندازه خوره د ورځې یو دانه دوه دانې که نه چې کوم درته تکلیف پیدا نه شي اوس موږ کوم هغه سوي وو ډېره دا شیان خوړلي دي خو دوی باید لږ وخوري بیا نو دوستانو دغه بلاک کې خو یعنې څه شی ووایسته وایي به په دوم بلاک لاړ شو چې دوم بلاک کې تاسې چی لري که نه راځه قدرمنو دوستانو ماشاءالله موږ په هېواد کې د ترقي په برخه کې زموږ هېوادوال خصوصا پانګوال ډېر کوشش کوي چې په ستاندرد شکل باندې دوکانداري وکړي تجارت وکړي نوی کاروبارونه وکړي دا د افتخار ځای داسې موږ اوس ورځ په ورځ ترقي حالت کې موږ ګوره همداسې دغه شیان چې تا وګودل دغه اوس فابریکې لرو خپل مملکت کې هغه بهترینه تولیدات لرو چې د فرانسې په هغه کې هغه ترکیب ورته وایي چې ورته وایي په همغه شکل باندې جوړېږي نو داسې ورځ به شي چې دا شی به ټول د موږ تولیدي نو موږ به له خارج نه واردات نه کوو او خپل واردات به کوو دوه مزل کې قدرمنو دوستانو د ماشومانو بازیچې که نه د ماشومانو سامانونه دي نو دا به خپله مشر تاسې ته تشریح ووایسي دې برخه کې چې یې لري دغه قسمه قسم چارچی موټرونه دي او ریموټي دي او او ریموټي د ماشومانو همداسې بازیچې بکسې دا د جلیکانو لپاره واړو لپاره لاندې خو بایسکلونه هم دي که نه بایسکلونه دي دا قسمه قسم موټرونه دي چارچی موټرونه دي ماشاءالله چارچی موټرسایکلې دي یعنې د تاسې مسافرین هغه خلک چې دي په دې لاره په دې مسیر چې دي راځي چې څه شی په کار هغه ماشومان یې ورته زړه مړه کوله که نه نه کراري که نه تنګ شي که موټر کې بس رالي چې درته ودرېږي یو هغه د بازیچه دې واخلې د لارې کې د ټنډي که نه او د ښي لاس خواته دې چی دي دا نو قسمه قسم چې کوم چپس غواړئ پاپړ غواړئ انشاءالله بسکیټ او ترخ څه موجود دی دا خو دوستانو دغه چې چپس او پاپړ چې دي دا ښځې او نر او ماشومان خوري د دې مخه چا نیولې نه ده که نه هر څوک دې دا خوري او بیا به ځو بیا به لږ مخکې روانې شي دغه بل بلاک ته مخکې شي دوم بلاک ته به ولاړ شي ته خو اوس هغه لري یوازې څوک ستاسې ته خو مې له دخل نه چې کړی د پیسو له اخیستلو جینه مې چې کړی خو خیر دلته هغه ستا ورسره ولیدو ته ستاسې یوازې کار وکړي په دې لاره لاړ شو که په بله لاره دا د قدرمنو دوستانو ګوره دغه انرژیګان هم دلته لري ګوره دا دی داسې ښایسته ښایسته یخچالونه هغه یې ورته ایښي دي فریزرونه ورته وایي دا دې کې بس هر څوک چې خوښوي نو دا د مثال ته به مزه داسې جګېږي او دا به واضح داسې راخلي او داسې به تاسو ورنه جدي دا قیسې که نه چې داسې تاسې جګ کړي بیا به نو دا اول په کراره دا پورې کوي پیسې قدرمنو دوستانو ورکوم داسې په خدمت اوسې دا هوا باندې مختلف دي پیسې ورکوم خو اوس مې دا شی جګ کړ دا په یاد سي اوبه یعنې اوبه م کچکلې دایم په ناستې چکلې دې خاطر چې دغه حجراتو ته د وجود وایي دغه اوبه چې ورسي حجرې خرابوي او دا سنت طریقه دا 1400 کاله مخکې دا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوبه پر ناستې چکلې اوس به لاړ شو درېیم بلاک دا څلورم بلاک شو وګوره بلاکونه ته راته تشریح کوم خو دې خاطر تا ته معلوم شي بل نو مشر غږېږه نو تا به بیا ګوډیانې دي بس دا ګوډیانې دي غټ واړه هغه ماشومان چې زیل کوي خبره نه مني د پلار و مور وایي چې ما ته دا شی ما کراره کړه بس باندې شمال یې کراري کنه دا لاره دا یې لاندې موټر دي قدرمنو دوستانو دا ګوره دسکولونه مثال د زنانو دسکول په لاره کې د موټر ولوېده د دسکول وسول که نه موږ خو دا عادت یې ده بیا نو دا د کولی شي دسکول واخلي او ته به نور تشریح کړو دا رنګ جوراب یې ستا د نرس ویلې دغه سټور سره دی ماشاءالله
ډېر سخت خوند یې راته راکړي. بل دا ماشاءالله د هغه سمساري سامان دی زنانهو لپاره. یعنې ته کولی شې چې یو سپرې په توا به مزي باندې داسې ګورو کې داسې یو ټس میده ټس ورکړه چې زه بوی کومه سیرته د سټور دغه سپرې یا عطرباب څومره په جګه کوالټي کې وي څلېرې ساعته زه غواړم چې هماغه بوی زما په ځان کې پاتې شي هغه به کېږي. قدرمنو دوستانو دا سړی تاواني شو سر یې ورته وشکاوه بیا به نو ما پسې تېرا کړې چې دې سړي تاواني کړی یم. ماشاءالله دا د څه شي بوی ده؟ دغه بوی دا بسکټي دی. بسکټي. قدرمنو دوستانو ګوره چې تاسې د بسکټي په نامه باندې به خدا عطر استعمال کړي یا نه په عمر کې په توا به مزي د مشر په هغه کې سوپر سټور کې دا شی احساس کړه او بوی یې کړ. اوس به زونه داسې میده اول ته به آخر کې قدرمنو دوستانو ته سره خدای پاماني وکړي. بیا به نو بل وارې که راتللو له خیره سره د تا په سټور کې به یو بل خپرونه ولري که نه. یا دا ګیلاس خواته واسکټونه هم لري ماشاءالله ګوره. انشاءالله واسکټونه پټیزانې بیلټونه بیلټ جامپر انشاءالله شي داسې په کار دي دوستانو. خلا کابل کې ما اخلي دلته راځئ سایل به مو موسي ساتري به مو موسي چکر به مو موسي پارک هم شته جومات شته هر شی لري. د حسین خیل صاحب پمپ سټیشن کې دلته ټول امکانات شته. ګوره وچې میوې تازه میوې ګوره چایونه ګوړې ګوړه تکاوي لري. تکاوي کې به هم حتما د تا هغه وي که نه او ماشاءالله ماشاءالله یعنې په تجارت کې هغه حلال رزق هغه داسې چې د مشتري په خوا کې دلته انشاءالله تعالی ته د مشتریانو خوښه به د حتما لاسته راوړي. دې خاطر زه پوهېږم چې هغه نرخ چې په کابل ښار کې او په ننګرهار کې بازار کې هغه نرخ په همغه نرخ باندې به درته ما پوښتنه کړې ده همداسې ده که نه تفاوت نه لري. یعنې که تفاوت یې درلود جریمه یې لو انشاءالله دغه یو کال زمونږ کې انشاءالله تر اوسه موږ نه شکایت نه ده کړې. د هغو نرخ نه باید د تا لا ټیټ وي چې کوم وي. بالکل قدرمنو دوستانو دا وه هغه ځانګړې مرکه چې موږ د نوي حسین خیل صاحب پمپ سټیشن له سټور څخه برابره کړې وه. هدف هم دا و چې موږ د خپل هېواد ترقي په همدغسې داسې وړو ځایونو کې یا غټو ځایونو کې موږ ته وښیو خلکو ته ایډیا ورکړو چې تاسې وګوره که د غواړې سرمایه ځایونو کې واړه دوکانونه مه کوو غټ دوکانونه کوو چې د موږ هېوادوالو ته یو خوند هم وشي او هغه تجارت په ګټه باندې پوه شي. ډېره مننه موږ خو د وطنوالو او د خپل هغه مشتریانو ته هم جوړ کړی لکه مثال پمپ ده با کیفیته تیل پارک ترڅنګ مسجد سټور رستورانټ دی موترخوی دی فاسټ فوډ دی دا هم غونډه خپل د وطنوالو او مشتریانو ته د سهولت په هغه باندې جوړ کړی دی. ښه ته اوس راځه لږ مخکې لاړ شو لیدونکو ته تشریح کړه چې کومې ځانګړتیاوې د تاسې په تا کې موجودې دي عملي وښیه. د تاسې پایې دغه د پی ایل سي په سیستم باندې به ولاړ دي که نه یعنې اتومات دا الکترونیکي پیسې به هم ښیي اندازه به هم ښیي بیخي هغه دي ډېر ښه یعنې سټنډرډ دي. څو پایې لري مجموعاً؟ شپږ پایې لري چې دوه پایې د ایل پی جي یا د ګازو دي او همداسې څلور پایې ترڅنګ تیل ډیزل 92 او A80 ماشاءالله شپږ پایې لري او شپږ کسان به هم ورته موظف وي. شپږ کسان او ماشاءالله او هغه ده څومره مشتریان ډېر دي نه؟ مشتریان هم ښه دي او ښه ډېر دي الحمدلله. د تاسې نرخونه د چا د کومې ادارې لخوا تاسو ته درکول کېږي؟ ننګرهار د لغمان د ختیځ ګوند اتحادیې لخوا راځي. ښه او هغه ده دلته څومره تفاوت په نرخ کې د کابل او د تاسې موجود دي؟ نن ورځ په کابل کې تیل څو دي او دلته څو دي؟ هلته چې دي اوس فلحال ډیزل کابل کې 80 روپۍ ورکوي دلته 200 روپۍ 2 روپۍ تفاوت لري که نه؟ هغه علت به دا چې تفاوت د دوو ولایتو ده که نه د لارې مسیر د تاسې باندې مصارف راځي. لارې مسیر ښه یعنې دا حکومت هغه تاسې ته درکړی ده ځانګړتیا درکړې ده تاسې ته سهولت یې درکړی ده. ښه او دغه پایې چې تاسې چې تیل ورکوئ که نه څه رقم دغه موږ اولني دوه پایې چې دي
دا مینوال ویني دا د ګاز دي د ګازو دي دا ال پی جی دي او هغه دا څلور اړ چې دي دا بیا د تیلو دي د تیلو دي او هر یو پای کې درې تومانچې ماشین لګېدلې چې یو کې سوپر دي نو د دوی چې موږ ورته وایو او یو کې چې دي 80 دي بل کې ډیزل ښه نن داسې لیدل کېږي که نه موږ تاسې په رخصتي ورځ کې برابر سوي یو او هغه نه نورو ورځو کې په رسمیاتو ورځ کې کان کې به بیروبار وي ښه بیروبار یو یعنې هغه د ورځ هم لکه غرمې نه وروسته بیا ښه بیروبار موږ دلته لرو خلک میلې ته راځي چکر ته راځي قدرمنو دوستانو تاسې ګورئ چې د دوی پایې ټول د پیلسي په سیستم باندې یعنې نړیواله ستندردونو باندې ولاړې دي ګوره چې هلته هم د ما په نظر نرخ هغه کېږي اندازه نرخ او کمیت دغه د ډیزلو نرخ دا چې 2 شپېته ده تاسو لیدی سئ دا A80 پټرول نرخ دا چې 50 روپۍ ده یعنې مشتري دا په خپلو سترګو لیدی شي که نه چې څومره تیل تاسې واچول او په څو دې ورته نرخ تعین کړي که نه ډېر ښه ډېر ښه ته خو اوس د چینل هغه نطاق یې همدا اوس چېشته راغلو دا کوم ځای ده راغلو رستوران د نوي حسین خیل پمپ سټیشن کې یو برخه چې رستوران ورته وایي ماشاءالله چې به کې هغه نن پاخه کېږي پاخه بس دلته هر رقم خوراک لکه کباب کابلي روش هر رقم خوراکونه دلته ورکول کېږي دوستانو ګوره موږ 2 منزل ته جګ شولو 2 منزل ته جګ شو موږ ښه نطاق لرو ماشاءالله رشید صاحب ده دی خو ډېر تکړه سړی ده دا خو د لغمان ځوان ده ما یو ورځ یو چا ته ورته ویلې ملته د کوم ځای یې وایي سړی د کوم ځای زه یې کوپه کړم ما دا سړی به د کوم ځای په اخر یې راته ویلې وایي د لغمان یې وروره خو تاسې ډېر تکړه خلک یې ماشاءالله بیا پاس یو برخه اوس نو کومې خواته روان یو پاس کېږي یو برخه به وخت ډېر سره ښه ځه قدرمنو دوستانو ګوره داسې زینه ایښې ده نه پوهېږم چې دغه دلیل چیرې چې داسې زینه ایښې ده خو ما ته وایي ته هم راجګ شه زه به هم راجګ شم او وګورم چې پاس بیا کومې نندارې دي اوس وایي خپله منظره وګورو چې څه منظره موږ دلته د کوم چې منظره وګورو پارک د پمپ سټیشن همداسې د نورو برخو د نه ویلې د موږ د لغمان ولایت نقشه وګوره ذره زما نوم محمد حضرت ده د دې پمپ سټیشن یو تن مسؤل یم حضرت صاحب دا راته ووایه چې دغه پارک په څومره ساحه کې جوړ شوی ده او کوم سهولتونه خپله پارک لري پارک خو د ما په نظر داسې پارک داسې په ستندردونو ولاړ ده هغه پارکونه چې په نړۍ کې خلک اداسي هغه ځانګړتیاوې په دې کې موجود دي دا ګوره ماشاءالله استفادې د خلکو د ګلانو هغه ده بوی ده چې ساسو فضل د خدای ده پارک خو دغه د خپله تاسې پکې وګرځېدی ومکته هر رقم ته سهولت یې ورته برابر کړی ښه ګلان ښه د میوې ونې او
او بس د جلال آباد چې کوم شی ضرورت یې هغه مرته کړی دی ځکه دا جلال آباد خو بیا چینوالی ولري همیشه بهار باندې مشهور ده نو ډېر سهولتونه برابر کړي هم وطنوالو ته چې انشاءالله چې برابر دي پارک په تاسو پارک کې تشنابونه لري څلوېښت اطاقونه هم لري او بس دا اوس هم خلک راغلي هلته ناست دي مېلې کوي ماشاءالله بس سهولتونه انشاءالله چې د هر کس نه راپدوي اوبه خو پرېمانه دي نو بس قدرمنو دوستانو ته ما مخکې یو خبره یاده کړله حبیبه او لیدلي هغه دا ده چې په هېواد کې پارکونه ما ډېر لیدلي دي خو د نوي حسین خیل صاحب پمپ سټیشن پارک ځانګړتیا په دې کې ده چې دلته ټول سهولتونه موجود دي دا د مثال وږي سولو تیار سا کې موټر سه مثال موټر سپیره سوی د بنزلو موټر شویسته مثال هغه پکاري سودا مودا هلته پیدا کېږي تیل جومات تشنابونه هوټل ټول شیان دلته موجود دي قدرمنو دوستانو دوی ډېره خواري کړې ده یعنې دا خواري هر څوک خپل هېواد کې نه کوي دا خلک هغه خلک دي چې په وطن مین دي دوی سرمایه ګزاري یې باندې ویستلې نه ده دوی که حلاله ګټه پیدا کړي دغسې حلاله ګټه پیدا کړي ګوره چې وطن ته هېواد ته خلکو ته ګټه رسېدلې ده نو راځه داسې لږ مخکې به سو او لیدونکو ته به داسې ښایسته ښایسته منظرې لږ به نورې مخې به بیا نو مونږ درنه ځو مخکې دې خواته نه ځو هرې خواته ځو دا قدرمنو دوستانو ګوره دلته د نارنجو ونې ما ولیدلې دا د نارنجو دي که دا د مالټو ونې دي مالټې دلته کېږي او شک کوم والا لیمبو دي لیمو هغه خواته هغه چې دي هغه غټ لیمبو دي ماشاءالله ماشاءالله قدرمنو دوستانو ګوره تاسې به هغه څوک چې د کابل دي او بعضې ولایتونو چې سرسیره سیمو خلک دي هغو به د مالټو د نارنجو ونې لیدلې نه وي نو دا ګوره دا لکه د نارنجو ونې دي د مالټو ونې دي دې خواته ګوره دا یعنې هغه میوې چې په ننګرهار او مشرقي زون کې کېږي دلته تاسې لري مشره دغه چې ده امرود دي دا دوم فصل دی یو فصل خلاص شوي دی دوستانو تواب مزید امروتو ونه تر اوسه پورې لیدلې نه وه دا اوله دفعه چې د امروتو ونه زه نه وه هغه ګوره چې امرود عملي تاسو ته وښیي ګورئ دا خو شنه دي دا څو میاشتې بعد د دې حاصل اخیستل کېږي عمل کې به اخیستل کېږي دوم فصل دی انشاءالله چې یو میاشت بعد عمل پورې ده پخېږي او ګوره اوس هم دا هغه سته کې ګورې قدرمنو دوستانو ګل سته کې یعنې دا به هم نیسي نو او دا دوم فصل ده یعنې هر وخت انګور خدای پاک هم کامیابه لره چې داسې خپل وطن سره داسې مینه لرئ خپل هېواد ته او وطن سره بس نو دا تاسې جای نه ده دا د مېلمنو جای ده مېلمنو لپاره جوړ دوستانو یو بله مهمه خبره چې تواب مزي لیدلې ده خو تاسې به لیدلې نه چې لیدلي بعضې خلکو به لیدلي هغه دغه دي ګوره دا دې ته چې وایي سټروس ورته وایي لیمو دومره لیمو به تاسې خدای لیدلی یا ناس یا بعضې خلکو ته څه دا دیده ښکاره نه سمه خو بعضې خلکو لیدلی نه ده محترمه که نه دا ده دوستانو اجازه ده خلاص مې ویمه دغه ده قدرمنو دوستانو ماشاءالله یومان دروجانه سمه نیمن خو بی نیمن وازن ده نیمن لیمو تاسې لیدلی نه و دا د توابه مزي په تاسې باندې نیمن هغه لیمو ولیدلی اوس به ځو نو چېرته نو داسې مهم شیان هغه لیدونکو ته وښیي چې بیا به دوی باندې ډېر شیان دي دا چې داسې ته ګورې په 3 ورځو کې هم نشي خلاصولی شیان سته کې بس نارنج کوم شی غواړې پکې دي دوستانو شین چمن د ونو سوري آزاده فضا د لغمان ښکلې هوا دلته احساسېږي داسې هوا چې نه دوړې لري نه خاورې لري او داسې پاکه شفافه هوا ده ډېره وطنوال چې دي راځي دلته شټاپ کوي تیل واچوي بس نور هلته موټرو درې راځي دننه پارک نه خوند اخلي سټور نه خوند اخلي هوټل نه یعنې فضل د خدای ده چې ښه ده یعنې دلته که د موږ وطنوال دلته که د موږ وطنوال داسې ګروپي راشي 10 نفره 20 نفره یعنې دلته د تاسې لخوا خو کوم ممانعت نشته نه هېڅ مشکل دروازې خلاصې دي چې 15,000 نفر هم مشکل نشته تاسې دلته به هغه خدمتګار یې څو نفره خدمتګاره دي ډېر دي خدمتګاران داسې فکر وکړه چې روم د موږ مربوطه د پمپ په ساحه کې کار کوي که هوټل کې دي فاسټ فوډ کې دي موټرشوي کې دي یعنې داسې فکر وکړه چې 80 نفره کارګر کار کنټرول روان ده دلته صحیح کنټرول روان دی شپه ورځ دلته امنیت شته 24 ساعته هېڅ مشکل نشته
قدرمنو دوستانو اوس به لاړ شو د ننګرهار او د لغمان په لوري چې هلته زمونږ هېوادوال پسه کارو باندې مصروفه دي دوی سره کم په اسانه ډوډۍ پیدا کړي په مصرفي ډوډۍ پیدا کړي دا به ټول هغه خبرې چې ما ته وایي مزي سره به په روان افغان ګروپ یوټیوب چینل کې ګورئ نو ما سره اوسئ زه حاجي صاحب نوم د اتم ناحیې اوسېدونکی یم او د ټانک نوم هم د شاهین. حاجي صاحب ته دا راته ووایه چې دلته دغه د ټانکونو فعالیت سره همدا دلته نرخونه د انحصاراتو لخوا ټاکل کېږي که نه دلته ټانکونه خپله دا صلاحیت لري چې خپل نرخ د تیل د مواد نفتي مثال لکه که دا تیل وي که ګاز وي دا دوی خپله وټاکي نه دا خو نصارات ټاکي بیا په ښاروالۍ کې یو کمیسیون ده د هغې خوا نه تصدیق کېږي د دې ټانکونو ته نرخ لګي موږ د کمیسیون او د نصارات په څه باندې نرخ هغوی ټاکي په هغې مطابق خرڅوي. تاسې خپله اتحادیه هم لري په هغه کې اتحادیه هم لري ننګرهار کې لري. اتحادیې لخوا تاسې ته کوم دستورات او کوم پلانونه درکول کېږي چې تاسې ستندر کار وکړي؟ نو اتحادیه والا خراب تیل نه ګوري چې خرڅ شي اتحادیه والا چک کوي خپله نصارات هم راځي نفتي څه راځي مامورین تیل چک کوي هغه تیل خراب تیل بې کیفیت تیل هم نه پرېږدي او نرخ هم موږ ته نصارات او دا کمیسیون ورکوي په موږ اتحادیې دیدګي زه کولی شم ته چک یې کړي چک یې کړه 15 لیتره کې وخت کم او زر دا خوږوالی دی د ننګرهار د خلکو خصوصا دا د تاسې د زړونو دا د تاسې د سولې ولسوالۍ داسې نه شي چې اوس ته به د خپل صفت کې که نه ته به خپل صفت کې یا به د ننګرهار صفت کې دا ولې داسې خواږه وي علت یې چیرې ننګرهار خلک خو تعلیم یافته دي باعلمه خلک دي دې لپاره خواږه دي چې هغوی تعلیم او باعلم خلک دي او هغوی هر وخت نرم دي هر چا سره